په ویډیو باندې نوی نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. زموږ د کهانیانې ډېرې زبردستې د جادوي مچیانو او د جادوي ځنګلاتو باره کې وي چې ډېرې مزهناکې وي. ویډیو مزې دپاره ویډیو پوره اخره پورې وګورئ. نو کهاني د پرنس اریک نه شروع شو چې کوم د سمندر په چکر باندې وتی او په سمندر کې نوي نوي ځایونه او نوي نوي مخلوقات او نوي نوي ایټمې په تلاش کې وي. او د ده کار دغ کوي چې دی په دغه چکرو باندې ګرځي او دا ځایونه پیدا کولو کوشش کوي چې دنیا ته زما نوم نور روشن شي. نو په دې کې سمندر ډېرې چتې چتې چپې وهي. نو په دې کې ورته دا یو ووایي چې دا ټول د سمندر د بادشاه د وجې دا ارسره کېږي چې هغه غوسه دی او د دې د وجې زموږ دا لال چې دی دا چپې وهي او د دې ډېره زیاته خطره ده. نو دا کپتان د پرنس اریک ته ووایي چې تو سیټ ته راشه، هسې نه چې تو ښکته غوځار شي. دی ورته وایي ته زما پروا مه کوه. نو دا کپتان ورته وایي چې دا نه غواړم چې زه چې ته ښکته غوځار شي. په دې کې دا خبرې کوي د دې هلک د لاس نه دوربین غوځار شي. په دې کې لاندې د سمندر یو نظاره وښیي چې د سمندر چې کوم بادشاه هغه خپل اووه لوریانې د اوو سمندرو نه راغوښتي چې د هغه د وړۍ لور سالګره وي. خو بادشاه اخوا دېخوا ګوري نو هغه ته پکې د هغه وړه لور نه ښکارېږي. بادشاه ډېر پریشانه شي نو خپل فقره وزیر راونیسي او هغه ته ووایي چې زما لور څه شوه چې په هر ځای کې هغه وګوره. نو د هغه بادشاه لور ته اریل ته د حقې شهزاده دوربین میلاو شي. نو هغه ګوري په دې دوربین کې د انسانانو دا شیزونه هغه لا هم ډېره مزه ورکوي چې د انسانانو دا شیزونه ځان سره راغونډ کړي او ځان سره جمع کړي. ایټمې څنګه دي او دا څه شیزونه دي، دی پکې ډېره دلچسپي دا چې د لانچ ته دننه ورشي. په دې کې دی ته یو شیشه ښکاره شي او زاړه دوربینګونه دا سامان ورته ښکاره شي. په دې کې په دې باندې شیشه وګوري چې شیشه ده پکې دا لا څه شی دی. په دې یو شارک حمله وکړي، دا په دې لانچ کې پټه شي او شارک ته په شیشه کې ځان وښیي. شارک په دې شیشه حمله وکړي، دا دې بچ شي. په دغه ځای نه دا د اوبو نه ځان وباسي او د دې شارک نه ځان وځغلی. نو کهاني مخې ته د دې په یو ملګري شپ شي چې هغه بګولۍ هغه د دې شهزادي ملګری وي او مچۍ ملګری وي او یوې دغه کیکړه ملګری وي. دا د ډینګ ته دغه چمچه ښیي چې دا د انسانانو څه شی دی. په دې کې د دې یوه ترور وښیي چې هغه ډېره خطرناکه او هغه په دې نظر وي چې دا جنۍ څه کوي. خو دا ترور یې هم ډېره خوشحالیږي چې د دې جنۍ پلار زه د دې سمندر نه وښکې یم او دا جنۍ دا حرکتې کوي، دا به اخره کې زما ډېره زیاته په کار راشي. د دې د پلار نه به زه خپله د بېعزتۍ بدله اخلم چې د دې پلار زما څنګه بېعزتي کړې وه او زه څنګه د دې غټ سمندر نه وښکې وم په بېعزتۍ باندې او د هغې ټیم به ډېر قریب راشي. په دې کې دا بادشاه خپل دې لور ته وایي چې لورې ستا د حرکتو نه زه ډېر خفه یم. ته په انسانانو په چکر کې او انسانان ډېر خطرناک وي. دا شهزادي د دغه ځای نه لاړ شي. کیکړه ورته ووایي چې بادشاه سلامت دا د انسانانو په ایټمو او په هغوی په نوي نوي شیزونو په چکرو کې ده او دا په اخ کې چکر کې ګرځي. ثابته ورځ دغه کې ګرځي او سمندرونو ته ګرځي. نو په دې کې دا جنۍ بره سمندر ته راوخېږي. دا د انسانانو دا روشنایانې چې ویني دا ډېره خوشحاله شي چې دا پکې لا څه شیزونه دي. نو د دې نظر په یو جاز باندې پرېوځي. دا په هغه جاز پسې لاړ شي. په هغه صورت کې چې ورته وګوري په هغې کې دا شهزاده پرنس ګډېږي او ډېر خوشحالی او آزاد خیالات والی. نو دا ډېره خوشحاله شي. خو دلته کې ورته دا پرنس ته دا هلک ووایي چې ته ګوره دا حرکت یې مه کوه، دا سمندر لږ خطرناک دی، هسې نه چې ته پکې زموږ نه پرېوځې او زه به بیا ستا مور له څه جواب ورکوم. دی خو ډېر آزاد خیالات والی. نو دی ورته وایي چې ته په قلاره کښېنه، ما له هېڅ چل هم نه کېږي. دا جنۍ په دې کې دا پرنس د خپل وزیر ته وایي چې ته مه پریشانه کېږه، ما له هېڅ چل هم نه کېږي. او داسې موقع کله کله راځي چې داسې سړی پکې اسمان ته راوځي او دا هر څه راویني او دا ایکسپلور کړي. دا جنۍ دا هلک ډېر زیات خوښ شي چې دی هم آزاد خیالات والا دی. په دې کې د سمندر دا چپې ډېرې زیاتې اوچتې شي او دا ستلان چې دی یو دغه سره ټکراو شي او ښکته وغورځي ډوبېدو والی. نو دا کسان چې کوم دي دا د کوم په وړې کښتۍ کې ټوپ کړي او وتښتي.
او دا پرنس چې کمی دی خپل سپی بچکی د خپل سپی خو بچکی خو دی په خپله پاتې نه شي دی د دې نه د سمندر ته ګذار شي دا شهزادي دی په ار را وباسي او د سمندر په غاړه سملی په دې کې د دې شهزاده کسان را روان دي چې دا شهزادي د کسان ویني دا زر وتښتي د اوبو ته لاړ شي نو دا الګ خو نیم بېهوشي او نیم په اوش کې ده دا جنۍ خو لیدلې په دې کې دا پګولا او دا کیکړه د یو بل سره خبرې کوي لګیای دا ولې بادشاہ ته د جنۍ په باره کې چل وې نو هغه ډېر ماسې چل کړی وې خلکو ورته ما لازمي وې زموږ شهزادي خو په انسانانو پسې ډېره لیونه شوې ده په دې کې د دې جنۍ دا تروروم د ار سره ویني او هغې له نوره هم مزه ورکوي چې دا خو ډېره ښه خبره ده په دې کې دا جنۍ راشي د دې لانچ نه یو بوت راغورځېدلی چې دا جنۍ دا بوت ته ګوري او د دې نظاره کوي او دې کیکړه ته لګیا چې انسانان خو ډېر ښه دي او خاص تر دغه شهزاده دی خو ډېر عذاب خیالات والا دی او څنګه سوچ چې زما د همدغسې د دغې شهزاده سوچ هم دی په دې کې شهزاده په اوښ کې راشي او په کور کې نو دی د دغې جنۍ په چکر کې چې دا جنۍ څوک وه چې کومې جنۍ زه د دې اوبو نه راوښکی یم هغه مور او دا کسان ورته وایي چې کومه جنۍ مونږ خو څوک جنۍ نه ده لیدلې شهزاده ورته وویل چې نه ما یوه جنۍ لیدل وه چې چا مې د دې اوبو نه بچکلی یم او خو هر څه یې زه به دغه جنۍ پیدا کومه چې دا په هر ځای کې وي خو خیر دا مور ډېر پوهه کې خدای نه مري په دې کې شین سمندر چې څنګه کوخی په هغې کې د شهزادي پسې د دې خور راشي او دې ته ووایي چې ته د انسانانو نه ځان لرې ساته انسانان ډېر خطرناک دي خو تا د دې خپل خور یوه خبره هم نه مني او دا ورته ووایي چې انسانان ډېر ښه دي او انسانان چاته څه نقصان نه ورکوي دا ورته ووایي چې انسانان ډېر خطرناک دي ولې چې زه ستاسو پلار د هر سره نه خبر دی که چېرې زموږ پلار سره دې انسانانو مخکې زیاتی نه وی کړی نو زموږ پلار به نن داسې غوسه نه و او د انسانانو د وجې دا سمندر ټول د کچرې نه ډک شو ته ګورې نه عجیبه عجیبه کچرې دي چې دې سمندر ته راځي په دې کې دا بادشاه د کیکړه ته ووایي چې په دې لور مې نظر ساته دا ډېره ګډه وډه کېږي هسې نه چې د دې نه مخکې دا څه غلط حرکت وکړي یا څه غلط طرف ته لاړه شي کیکړه دې ډېر یېرېږي خو خیر آخر ورته کیکړه ووایي چې ستا لور داسې یو شهزاده و هغې بچ کړی او اوس د یو انسانانو یو بت دی چې د هغې خوا ته ټوله چورلي راچورلي بادشاه چې دا خبره واوري هغه ډېر پریشانه شي او ډېر غوسه شي چې آخر زما لور خو ما ډېره پوهه کړه چې دا چل مه کوه خو دا په دې خبره نه پوهېږي دی خپل لور ته ووایي چې ګوره لوره انسانان ډېر خطرناک دي ستا ته به د هغو په ظاهر اچایي ښکارېږي خو په هغوی پورې دا اچایي په نوم هېڅوک نشته او هسې نه چې تا ته سبا څه نقصان در ورسېده دې نه ښه دا ده چې ته د انسانانو نه ځان لرې ساته او دی د غوسې نه د لانچ یو ټوکړی هغې له د خپل تریشول راواچي او په غوسه کې لاړ شي چې زما وړه لور زما خبرې ولې نه مني چې څومره د انسانانو نه مني کوم حق قمردان نه مني خیر دا سیند د دې په ترور باندې شپ شي چې کومه ډاین شاخ ټول هر سره اوري او دا وایي چې راشه اوس خو دا موقع ده شهزادي خو هسې د پلار نه خفه شوه او دا به زه په خپل چال کې راپساو کړم او زه به خپل ادوره کړم پوره کړم دا په څه طریقې باندې د دې شنۍ سره خبرې وکړي او دا خپل طرف ته را وغواړي او هغې ته دا ټوله قصه وکړي چې دقسې زه هم ستا په شان ازاد خیالات والا وم خو ستا پلار دا خبرې نه خوښوي او هغه همیشه په خلکو پابندي لګوي او که ته غواړې چې ته د انسانانو سره میلاو شې نو زه به ستا مدد وکړم خو زما پکې څه شرطونه دي چې ته به هغه شرطونه منې شهزادي ورته وایي چې آخر دا څه شرطونه دي دا ورور یې ورته ووایي چې زه به په تا باندې جادو وکړم زه به تا نه انسانه جوړه کړم په دې کې دا خبرې دا کیکړه او د دې جنۍ دا بچی دا خبرې ټولې اوري خو خیر دا شهزادي ته وایي نه چې زه داسې نشم کولی دا ورته وایي چې څه بارې بزدلی تربو کوي ځکه نشي کولی که نه چې تا واقعي د انسانانو سره مینه وی نو ته به د انسانانو پر ځان جوړ کړی د انسانانو په شان دا د دې جنۍ د لکۍ نه یو بڼه واخلې او د دې اواز هم واخلې چې ته به چاړه یې ته به خبرې نشي کولی او د دې نه انسانه جوړه کړي او دا بره سمندر سطحې ته راولېږي نو دا ښځه هم ډېره خوشحاله شي چې اوس به زه خپله بدله واخلم او په 3 ورځو کې تا چېرته که شهزاده سره کیسینګ ونه کړو نو ته به زما بیا غلام وې 3 ورځې بعد به ته بیا جلپري جوړه شي دا جنۍ ورته وایي چې ټیک ده د دې نه انسانه جوړه شي او دا لاړه شي بره سمندر سطحې ته وخېږي په دې کې یو مچواری هغه مچي نڅي چې د هغه په جال کې دا جنۍ راګیره شي هغه ډېر خوشحاله شي راته ښکاري چې پرنس چې کومه جنۍ په چکر کې ګرځي هغه که څه هم دغه جنۍ ده
د ځان سره میل ته راولي او په میل کې کېنئ او صفایي مفایي وله وکړي او شایي حساب کتاب ولا ټول ورواچي وتا یا جنې ډیره خسته نو دا شهزاده چې راشي د په د جنې باندې نظر شي ولې چې د خدای جنې خو صحیح لیدل نه و او خیر دې د خپل وزیر ته وایي چې دا جنې یا به هغه او یا به بل ځکه چې ما پورا شکل د هغه جنې نه ولیدلې په دې کې دا کېکړه راشي دې جنې ته وایي چې کبا د انسانانو زه تراله خو تا ډیره غټه غلطي وکړه انسانان ما ته دومره ښه نه ښکارېږي دا جنې ورته وایي چې نه انسانان ښه دي کېکړه د خبرې کوي نو په دې کې د جنې له خوب ورشي او جنې په دې کې دا کېکړه دی بګوله ته وایي چې دا جنې به په 3 ورځو کې د شهزاده سره واده کوي که چېرې دې واده ونه کړو نو دا به بیا د تخت کې چوړیل غلامه شي او ټول عمر به د هغې غلامي کوي په دې کې دا شهزادي که د شهزاده کمرې ته راشي دا د هر سره ډېر په اریانۍ پورې هر سره ډېر په غور په جایزه پورې دوربین پکې مو ګوري چې دا څه شیونه دي نو په دې کې د شهزاده د کمرې ته راشي د جنې ته وایي ستا دا شیونه ډېر زیات وخت کې کو دا جنې ورته ګوري خو دا خبرې نه شي کولی ولې چې دې خپل اغوال خپل ټول ډول کړی خو دا شهزاده دې ته یو شی وښایي چې دا ما په سمندر کې موندلی دی دا جنې چې دا وګوري دا ځمکې له راواچوي او 2 ټوکړو یې کړي نو په دې کې دننه یو ښکلې غوندې موتي راوخېږي دا شهزاده چې دا موتي وګوري دا ډېر اریان دي دا خو زما سره دا ډېر وخت نه او د دې موتي په باره کې خو ما ته څه علم نه و په دې کې دا جنۍ دغه شي غونډه راواخلي او دا بجاو کړي دا شهزاده چې ورته وګوري چې د دې خو دې شیونه کې کافي اکسپیرینس دی دې ته تپوس وکړي چې آخر دا څه چکر دی چې تا ته د هر شي داسې خاص علم دی دې ورته خپل کتابونه خپل پړایي خپل هر سره ورته دا شهزاده ښایي دا شهزاده هم د دې جنۍ کې ډېره دلچسپي واخلي چې دا جنۍ خو آخر ډېره کمالي جنۍ ده او دې ته د سمندر په هر شي کې ډېر علم عبور حاصل دی په دې کې دا وزیر راشي دې د وزیر سره خبره کوي چې زما کسب شکم په دې جنۍ دی چې دا اکه جنۍ ده ولې دا شهزاده دا جنۍ ځان سره په ټانګه کې کېنئ او د محل نه بهر دواړه په چکر باندې وځي د جنۍ ته چل ښایي چې دا ګوړه خلک څنګه چلوي دا دواړه د سمندر غاړې ته لاړ شي او ډېره انجوای او ډېره مزه کوي ولې دا دواړه د آزاد ښکلا او خیالات وي د ګرانو کتونکو تاسو نه ریکویسټ دی دا ویډیو در باندې ښه لګي نو دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ زما اوس دا ځای وشي په دې کې دا جنۍ او دا الګ دواړه په بازار کې ګرځي او دلته کې د بګوله او د کېکړه د یو بل سره دغه کور ته روان دي خو په څه طریقې موږ دا شهزاده او په دې شهزادي باندې دا ټیم پاس کوو چې دوی لاړ نه شي نو دا ټیم راشي د شهزاده نه اډ واخلي او د ندۍ طرف ته وتښتي دا شهزاده او دا شهزادي دواړه پسې دې ندۍ طرف ته دا ډیم کې دا اډ واخلي او په ندۍ په غاړه ورته ګزار کړي شهزاده او شهزادي راشي نو هلته یو دان چولاړي په هغې کې دواړه کښېني او ډیم او دا کېکړه د یو بل سره خبرې کوي چې دا په څه طریقه مو په ټیم لږ ضایع کړو یقین دی چې دوی به یو بل دواړه خوښ شي دا الګ د جنۍ ته اشاره وکړي چې دغه ځای چې ډېرې ښایسته اوبه دي نو څنګه چې د دوی یو بل باندې مینه راشي نو دا د ترور دا مچي چې دا ډېر خطرناک دي دوی په دوی باندې دا لانچ اوته کړي چې دوی یو بل سره مینه ونه کړي او دا ترورې هم ډېره غوسه شي چې دا جنۍ خو زه خپله غلامه جوړوم په څه طریقې سره دا څنګه دا الګ سره کیسینګ کوي خو دا په دې شهزاده باندې یو جادو وکړي چې د دې شهزاده د خیال نه هغه جنۍ پکې راشي چې کم یې دې بچ کړی و چې ردنه دا جنۍ ایره شي او شهزاده په څه طریقې سره دې جنۍ سره مینه ونه کړي او نه ردې سره واده وکړي هلته کې سمندري بادشاه ته چې پته ولګي زما لور نشته هغه هم ډېر سخت خفه وي او دلته کې شهزاده او دا شهزادي راغلي خپل محل ته خبرې کوي نو دا الګ ډېر پریشانه شي او حیران شي دې بیا د سمندر طرف ته ورشي چې کېدای شي هغه جنۍ ماته میلاو شي په دې کې د جنۍ دا ترور چې دې د ځان نه ښکلې جنۍ جوړه کړې او د سمندر په غاړه ناستې دا شهزاده چې ویني د دې ورته حیران شي چې راته ښکاري دا هم هغه جنۍ ته دې د ځان سره محل ته راولي دلته کې د شهزادي ته هم پته ولګي چې دا الګ بله جنۍ راوستې ده دا ورته څه وایي خو غلی شي څه ونه وایي نو شهزاده سره هغه جنۍ وي د جنۍ دې سیټ ته پټه شي په دې بګوله ته پته ولګي چې دا خو لانجه الټه ده خو چې کله بګوله لاړ شي او وګوري په شیشه کې د دې اصلي روح ښکاره شي نو هغه وایي ښه دا خو د دې جنۍ هغه ترور ده او د دې په ګروپ کې ښایسته جنۍ د ځان نه جوړه کړله او راغلې ده شهزادي غریبه د سمندر په غاړه ناسته یې درېیمه ورځ او د هغې درېیمه ورځ واده ونه شو د شهزاده سره دا جنۍ به د دې ترور غلامه شي او
نو بیا به ټول عمر د دې غلامي وي دلته کې د دې پرنس هیرن واده د دې جنۍ سره جوړېدو والی دا ټول خلک راغوښتي چې نن پر دې واده کې دا ډینګ راشي او د دې شهزاده نه د ګوتې واخلي او غزارې کړي په دې کې د شهزاده د وزیر چې کومي د دا جنۍ خوښه نه وي نو دې د ګوتې له لته ورکړي او غزار کړي په دې کې دا ډینګ راشي په دې جنۍ پسې ونښلي او د دې الګ تاسبې پسې ونښلي په دې جنۍ پسې په دې کې دا شهزاده راشي د دې نه خپل لاکټ واخلي او هغه لاکټ مات کړي د دې جنۍ د اواز راشي او دې کمرې کې واپس ننوځي دا د دې نه بعد خبرې کول اسٹارټ کړي او جادو دې ختم شي دا جنۍ د الګ تا ټوله قصه وکي د دې جنۍ نه چې جوړ شي او په دې کې د دې دا ټول په خپل اصلي روپ کې راشي او دا هر سره ټول تسنی وسنی کړي ډېره په غوسه کې او ډېر په بیانک روپ کې راشي او سمندر ته ورټوب کی او دا جنۍ د ځان سره ونسي د وادي مطابق دا جنۍ وسته دی غلام ده ځکه چې په درې ورځو کې د دې سره د شهزاده واده ونه شو د دې جنۍ پلار راشي مخامخ د دې خپل خور سره مقابله کوي نو دا دواړه آپس کې ډېره خطرناکه لړایي وي نو دا یې مجبوره کړي چې تا چېرې ماته څه نقصان راکړو نو زه به ستا لور مړه کړمه خو د دې نه ښه دا ده چې ته خپل دا تریشول ماله راکړه نو پلار خو پلار وي پلار هم مجبوره وي هغه د مجبورۍ نه خپل دا تریشول خپل دې خور له ورکړي او دا یې په جادویي طریقې سره ولا د لور له نورو عذابونه ورکوي دا پلار مجبور شي او دا ترشول دی له ورکړي د دې سره نورم طاقت راشي او د قضې کې د دې جنۍ دا پلار غیب شي په جادو طریقې سره دا ترور چې دا ډېره خطرناکه او نورم بیانک روپ په دې کې راشي د بره نه په شهزاده یو کټه غزاره کې د دې په شهزاده نظر شي او په شهزاده باندې حمله وکړي د دې د مایان په کې په خپله مړه شي دا شهزاده او دا جنۍ د بره اوبو ته راوخلي او دا تورې په ډېر بیانک او خطرناک روپ کې راشي په ده باندې څه طریقې سره اټیکونه کوي چې په څه طریقې سره دا شهزاده او شهزادې د اوبو نه یو لانچ پکې راوخېږي چې په هغې پسې دا شهزادې انخطي او ځان پکې څه طریقې سره رابچ کړي په دې کې دا تورې هم ډېره سخته غوسه کې وي د جنۍ چې کله نظر شي په خپل ترور باندې نو دا لانچ د دغې ترور طرف ته کټ کړي او دې سره یې وجنګوي دا تورې په دې اوبو کې الټا غزاره شي او د دې د لاس نه دا تریشول هم آزاد شي چې هغه تریشول مات شي او په مات شي چې تریشول مات شي نو د دې جنۍ پلار ته هم دوباره نه را پیدا شي او دا جنۍ د خپل تریشول واپس راولي د خپل پلار ته ورکړي شهزاده هم د اوبو نه بهر راغلی نو دا مور ورته خبرې کوي چې بچیا د دې مچیانو نه ځان لرې ساته خو دی وایي چې نه زه به هم واده را دغې جنۍ سره کوم دلته کې د دې جنۍ دا پلار چېرته د الګ ته اخلاق او دا رخچانۍ ویني نو دی ولا هم اجازت ورکړي چې ته زما د لور سره واده کولی شي او نن نه بعد نه د مچو او د انسانانو به په آپس کې دوستي وي خپل لور له اجازت ورکړي چې ته راته الګ سره واده وکړه او ما د انسانانو باره کې ډېر غلط خیالات خو زما ټول خیالات بدل شو ملګرو خو دا ویډیو در باندې ښه لګېدلې نو پلیز دا ویډیو لایک او دا چینل سبسکرایب کړئ مزید داسې جادوګرۍ او زبردستې ویډیوګانو دپاره زما چینل تش د دې جادوګریانو ویډیو او زبردست ویډیو دپاره جوړ دی